فلم به شروع کې موږ عراق ګورو کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې چاودنې کېږي او واړه او ښځې په سړکونو باندې منډې وهي. بیا په بغداد کې امریکایانو ته په کور کې یو غټ بم میلاو شي. بیا هغوی دغه ټوله علاقه خالي کوي او یو فورس رارسي چې کوم مشر چې تومسن وي او هغه خپل ټیم سره راشي او دغه بم هلته کې ډیفیوز کوي. دوی سره یو روبوټ او یو ډرون وي، له هغې په مدد باندې دغه بم دی ډیفیوز کوي، خو په لاره کې هغه روبوټ نه ټیر وځي او مات شي. مې دلته کې غواړي چې په خپله لاړ شي او دغه بم ډیفیوز کړي او بیا هغه جامې اغوندي او هغه بم ته نږدې ورځي. دې سره نور دوه ملګري هم وي کوم چې شاته دې سره ولاړ وي او دا هر څه شاته نه ګوري. میټ هغه ډرون ته ټیر اچوي او په هغې کې هغه بم ایږدي چې دغه ډرون په خپله دغه بم والوځوي او هغې نه پس هلته نه روان شي. خو دلته کې یو کس ګوري چې په دوکان کې ولاړ وي او هغې څه په لاس کې موبایل وي او له هغې استعمال کوي. دا بیا هلته نه منډه کي او هغه دوکان ته ورځي او هغه سړي ته چغې وهي چې موبایل دې بند کا. خو هغه سړی په منډه یو نمبر میلاو کي په کوم باندې چې هلته کې یو غټه چاودنه وشي او میټ دلته کې په موقع باندې مړ شي. سین بونډ چې کله خپل ملګری وګوري چې هغه مړ شو، له هغې ټول سامان راغونډ کي او دغه ټول سامان له هغې کور ته ولېږلو. او کله چې دا واپس خپل کیمپ ته راشي نو دا هلته کې یو کس سره میلاو شي چې له هغې جیمز نوم وي. جیمز دلته کې د خپلو کړکېنو نه پردې اخوا کولې، خو سیم بونډ دا داسې کولونه اظهاروي او ورته وایي چې دلته کې اکثر په موږ باندې حملې کېږي. جیمز ورته وایي که یو راکټ په موږ باندې راغو نو دغه چت به هم نه وي، دا هسې خبرې دي. بل وزیري ټیم ته یو خبر راځي چې په سړک باندې یو بم پروت دی او بیا جیمز په بم والا سوټ اچوي او هغه بم ته یوازې ورځي او هغه علاقه کې ډېر خلک دې ته په تماشایي، خو دا هلته کې څه ګیس لړکي چې دا خلک معاونې نه. خو د دغه ګیس په وجه د خپل ملګرو نظر نه هم ووتو، خو دا مخکې ځي او په کشره کې بم ګوري او دا هغه بم به ناکاره کي او دا دغه فکر کوي چې ما دغه کار وکړو. خو لږ ساعت پس دا هلته کې یو بل تار ګوري په کوم باندې چې دا یې راکاږي نو هلته کې یو نه بلکې شپږ بمونه پراته وي او د بغیر یېرې دا هغه شپږ واړه تارونه کټ کي. خو هلته کې بره یو جاسوس دا ګوري او هغې نه بس لاندې راکوشي او هلته نه وتښتېږي. بل خواته جیمز چې کله خپل یونټ ته راشي نو هغه ملګري دې ته وایي چې ته خو ډېر زیات بادر یې. خو د هغې یو ملګری سویم فورټ ورته ووایي چې تا له پکار و چې موږ دې خبر کړی وې، دا ستا د یوازې کار نه و. خو جیم د دې خبره واونري او هلته نه لاړ شي. او بل جیم چې کله په خپل یونټ کې ګرځېږي دا هلته کې یو ماشوم ګوري چې له هغې بیکم نوم وي او هغه دې ته وایي چې ما نه دغه سیډیګانې واله، خو ډېر ضد نه پس ته هغه ځي او له هغې د پلار نه سیډیګانې اخلي. او بل ورځ یو ځل بیا دې ته خبر میلاویږي چې یو ځای کې بم دی، خو دې پیره دغه بم په یو ګاډي کې وي. هغې نه پس دا ټول بلډینګ خالي کي او په خپله هغه سوټ واچي او هغه ګاډي ته خواته ور روان شي. خو بره د بلډینګ نه یو سړی ولاړ وي او په دغه ګاډي باندې ډز وکړي او هلته نه وتښتېږي. خو هلته کې موجوده فوجیان هغې ورپسې ورمنډه کي او دغه سړی ونیسي. جیمز چې د یو ګیس په مدد باندې دغه ګاډي باندې ور مړ کي او د دغه ملګري شاته ولاړ وي او دا ګوري. خو کله چې دا له ګاډي ډیګۍ کلو کې دې ته مکه شان دي بمونه میلاو شي کوم چې اول ورځ دې هلته کې ناکاره کړي وو. خو لږ ساعت پس دا هغه له بم جامې وکاږي او دا فکر کوي چې دغه بم ولیدو نو زه به څه بچمه او دا دومره خطرناک بمونه وي چې دغه ټوله علاقه د ځان سره تباه کولی شي. او بیا جیمز کینی او هغه بمونه ناکاره کوي او دا په هغه ګاډي کې بیا هغه ډیوایس پیدا کوي کوم باندې چې دغه بمونه الوځوي. خو کله چې له هغې یو ملګری ته وایي چې دا ته څه کوې او دا ډېر رسک دی، دا هغه هیډفون وکاږي او هلته کې لړه کي غواړي چې دغه بم دورانه کې دې ته څوک خبرې وکړي. بیا هلته کې یو کس په بلډینګ ولاړ وي او دې نه ریکارډینګ کوي. جیمز هلته کې هغه ډیوایس هم را پیدا کي او دغه ټول بمونه هم ناکاره کي. او بیا چې دا کله خپل ګاډي ته راشي او هلته کې سیګرټ څکي نو دې ملګری راځي او هغې ته یو سوک ورکړي، ولې چې هغې د میشن په دوران کې دې ته جواب نه ورکړی. بیا هلته کې یو کرنل راځي او هغه د دې ډېر زیات تعریف کوي او ورته وایي چې نن تا له ډېرو خلکو ژوند بچ کو. او دغه کرنل چې تېږله پوښتنه وکړي چې تا اوسه پورې څومره بمونه ناکاره کړي دي نو هغه ورته وایي چې پوره 800. او بیا د دې ټیم هغه بمونه یو ریګستان ته وړي او هلته کې الوځوي. او بیا د دې ټیم هغه هلته نه راځي او ښار ته روانېږي، خو په لاره کې څه د ګاډي دي ودرئ او په هغې کې څه دهشتګرد وي چې کوم سره اسلحه هم وي. بیا سینډفورډ کوزېږي او هغوی ته وایي چې دغه خپله اسلحه لاندې لړه کوي او هغوی داسې وکړي. په هغوی کې یو کس ورته وایي چې موږ له برټش فوجیان یو او زموږ له ګاډي ټایر پنچر شوی دی.
هغوی بیا د دې مدد کوي، خو دغه دوران کې ډېرې زیاتې ډزې په دې باندې وشي او دلته کې ډېرې زیاتې ډزې چالو شي او دوی یو بل سره مقابله کوي. خو دغه دوران کې یو برټش فوجي لګېږي او هلته کې مړ کېږي. بیا هغه کمانډو یو غټه اسلحه اخلي او له تیږې له پاسه کښېني. دلته کې په جومپړۍ کې یو کس ګوري، خو ډېر زر هغه سړی دې باندې ډز کوي او دا هم هلته کې مړ کوي. جیمز سره هلته کې دوربین وي او دا هم له خپلو ملګرو مدد کوي. دوی سره هلته کې کارتوس ختم شي. جیمز بیا دې ملګرو ته وایي چې دغه خلکو جیبونو کې وګورئ او دې سره به کارتوس وي او دې نه یې راوالی. اون ته خو لږ ډېر کارتوس میلو شي، خو دغه ټوپک دلته کې جام شوی وي. او بیا لږ ساعت پس هغه ماشین کار کول شروع کوي او دا هلته کې دشمنان مړه کوي. او بیا جیمز دغه ټول ملګري خپل کور ته له شپې راغواړي. سینفورد دلته کې ګوري چې جیمز اوسه پورې څومره بمونه ناکاره کړي وو او له هغه بمونو څه نه څه ایسې ځان سره ساتلي وي. او جیمز ورته وایي چې زه روزانه دغه پرزو ته ګورم او دغه فکر کوم چې زه روزانه خپل مرګ ګورم. او بله چې کله دوی خپل میشن ته وځي نو هغه کرنل هم دوی سره ځي او هغې ته خبر میلاو شوی و چې یو بلډینګ کې ډېر زیات بمونه سازیږي او دغه ټیم هغه بلډینګ ته ورننوځي، خو یو ملګری ترې بهر پاتې کېږي. دوی ته هلته کې ډېر زیات سامان او بمونه میلاو شي، خو دلته کې څوک هم نه وي او دغه خلکه پیل نه تښتېدلي وي. دوی ته په یو کمره کې یو ماشوم پیدا کېږي کوم چې ډېر زیات زخمي وي او چا مړ کړی وي او سینې یې ورته کټ کړې وي. جیمز چې کله دغه ماشوم ته ګوري او دې ته فکر راځي چې دا خو هغه ماشوم و کوم چې ډیویډیانې یې خرڅولې. او جیمز هلته کې ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي، خو بیا هم دا خپل ځان کنټرول کړي او له هغې په خټه کې چې څومره بمونه ننیستي وو هغه یې بهر کړو او دغه ماشوم غېږې کې والي او بار راشي. بل خواته د دې ملګري هغه خلکو ته وایي چې هلته نه لاړ شئ. هلته کې دې ته اشاره کوي چې راځه، خو هلته کې یو غټ بم والوځېږي په کوم باندې چې د دې ملګری هم مړ شي. او دغه دوران کې د دې ملګري هلته او دې خوا منډې وهي او ډېر زیات خفه شي. دلته کې جیمز دوی ته غاړه ورکړي او دوی په کلار کړي. بله ورځ جیمز هغه کس پسې ځي چا سره چې په بیک اپ کار کولو او جیمز هغې نه له هغې باره کې پوښتنه کوي، خو دا سړی ورته وایي چې په هغې څه کې، هغې ته خو انګریزي هم نه ورځي. دلته کې جیمز په دې باندې شک پوخ شي او جیمز په زوره دغه سړي ګاډي کې کښېني او ورته وایي چې ما له بیګم کور ته بوځه. او دغه سړی بالکل همداسې کوي. هغه جیمز یو ځای ته بوځي او هلته نه ترې وتښتېږي. جیمز چې کله یو کور ته راننوځي دا هلته کې یو سړی وګوري کوم چې ډېر زیات ویرېږي، خو هغه غلی ودرېږي. او جیمز چې کله دې نه بیا کوم باره کې تپوس کوي هغه ورته دلته کې خو څه ماشومان نه اوسېږي او بیا دې ته پته ولګي چې هغه سړي دغه کور ته راوستی دی او دا غلط ځای دی. جیم هلته نه منډه کوي او خپل یونټ ته یو ځل بیا رارسي، خو دلته کې د دې یونټ ته پته لګېږي چې یو ځای کې چاودنه شوې ده او دوی په منډه هلته کې ځي. کله چې دوی هلته کې ورسېږي نو دوی ګوري چې هغې کې ډېر زیات خلک مړه دي. جیمز ته دغه پته لګېږي چې دا یو ځانمرګې چاودنه نه وه بلکې د بهر نه څوک ناست و او دغه دماکه یې کنټرول کړې وه. جیمز دلته کې قسم خوري چې هر څوک هم وي زه به دا کس رانیسم او را پیدا کوم بیا او بیا خپل ټیم ته هم وایي چې وګرځئ او دا کس را پیدا کړئ. دوی هلته کې د تومانچې له ډز اواز واوري او بیا دوی هغه ځای ته ورمنډه کوي. دا هلته کې دوه کسان ګوري چې اون لاس نه یې نیولي وي او هلته نه یې تښتوي. دوی هلته کې په دغه کسانو ډزو کې خو یوه ګولۍ لاړ شي او د دې ملګری هم ولګي. بل ورځ جیمز او د دې یو ملګری هغه کس په هلیکاپټر کې هسپتال ته وړي، خو اون دلته کې به جیمز باندې چغې وهي او بدې ردې ورته وایي او ورته وایي چې ستا له لاسه نن خوش شوی یم. بل ورځ بیا موږ جیمز ګورو چې په یو میشن باندې وي او دې پرې سړی په بازار کې ولاړ وي او چغې وهي او دې د خېټې نه ډېر زیات بمونه تړلي وي، خو دا هلته کې دماکه کول نه غواړي او دا فوج ته ځان ورکوي. او جیمز چې کله نږدې دغه سړي ته ورځي نو په دغه ګاډۍ کې صرف 2 منټه پاتې وي او بیا دا په منډه د هغه بمونو تالې ماتوي، خو دومره کم ټایم کې دغه تالې ماتول ناممکنه وي. خو جیمز سره دلته کې څه بله لاره نه وي او دې سړي نه معافي غواړي او هلته نه دې منډه کوي او تښتي. او لږ ساعت پس هلته کې یو غټه چاودنه وشي په کوم باندې چې جیمز هم هلته نه والوځېږي او په ځمکه رالاړه شي. د دې هغه ملګری په منډه راځي او دغه فکر کوي چې دا هم له میټ په شانتي مړ شو، خو خوشقسمتۍ سره دا بچ وي. سینفورد دې ته په لاره کې یو کیسه کوي او ورته وایي چې دا ټایم ډېر زیات یېرېږم او زه نه غواړم چې زما ښځه او لور ما نه جدا شي. خو جیمز دې ته ډېر زیات ډاډ ورکوي او ورته وایي زه هم غواړم چې په زندګۍ کې ښه ژوند تېر کړم.